سلامونه په هر موضوع په هر وخت کې را زیریدل او د خپل بوتاړ خلکو ته راښکاره کول پته نه لګي تاسو څنګه موضوع لګي خو زه چونکې ډېر زیات مجبور یم هغه اخلاقي طور ځان مجبوره ګڼم ځان پړ ګڼم چې دغه داود شاه دپاره چې هغه به هر حال مشر دی په عمر کې او د یو انسان دی د هغه دپاره زه اواز اوچت کړم وجه دا ده چې ډېر خلک په دې خبره بیا شرمیږي چې د داسې خلکو دپاره اواز اوچت کړي یا یې ورته کرکټر خراب ښکاري یا یې ورته هغه کرکټر د نامز لږه بل اړخ ته وي د روایتي پیمانو نه لږ بدل وي د هغو کرکټر اوس خو خراب کې زما کار نشته نه زه حق لرم او که خراب هم دی لټ سپوز هغه سونیا شاه ده یا بل دی که خراب هم دی نو زه دا حق نه لرم چې د هغه د ژوند د حق نه محرومه کړم د هغه عزت ته ضرر ورسوم د هغه ذات ته او د هغه وجود ته د هغه مال ته ضرر ورسوم په یو صورت هم زما حق نه جوړېږي د بل چا هم حق نه جوړېږي که یو کردار کې کمی بیشې دی یا خپل طرز عمل دی لایف سټایل بدل دی زمانه نو بس زه دې صرف نظر د هغې نه وکړم زه د هغې نه ډډه وکړم زه دې نه ګورم زه دې ورسره اخلاص نه کوم خو موږ بغه بېشرمه بدنصیبه خلک یو بېشرمه مناسب دی که نه دی خو زه په بخښنې سره چې مونږ دا خلک بیا حوصله افزایي هم انډایرکټلی کوو پیسې ورته هم انډایرکټلی لیږو دغه مرستې هم کوو انډایرکټلی مطلب ګورو یا بیهایند د سینز لکه د پردې شاته هر څه کوو خو چې کله مخامخ د دغه خلکو خلاف زیاتی وشي د دغه خلکو سره ظلم وشي دغه خلکو سره ناروا وشي ناوړه غیر انساني سلوک وشي نو بیا مونږ ټول د شرم انتهایی په بېشرمۍ سره د شرمه خو په بېشرمۍ سره خاموش پاتې شو انتهایی غیر انساني رویه زمونږ بیایي د بلې طبقې د یو کس خلاف که ظلم کیږي او موږ خپل سوشل اکټیویزم ښیو په سوشل میډیا یا په فیلډ کې یا مطالبه کوو د سرکار نه د انصاف او د چارواکو نه د انصاف او قاتلانو ته یا ذمهوارانو ته د رسېدو مطالبې کوو نو پکار ده چې ارریسپیکټیو اف کاسټ کریډ او ریلیجن د رنګ او نسل د امتیاز نه بغیر اکراس د بورډ موږ د هر انسان دپاره د انساني تکریم د حق مطالبه وکړو د انساني عظمت د حق مطالبه وکړو د انساني او بشري حقونو د تحفظ د حق مطالبه کوو پکار ده او د هر چا دپاره او د هرې طبقې دپاره پکار ده د چا په ذاتي کرکټر کې ښکته بره زما خوښېدل نه خوښېدل زما سپورټ کول نه سپورټ کول زما شل اختلافونه کېدل زما د نظر زما د فکر زما د طرز عمل زما د هر پهلو هغه سره یو نه زر او زر نه لس زره اختلاف دي خو هیڅ چاته ما ته هم حق نه دی حاصل چې د چا ژوند واخلم او د چا په ذاتي ژوند کې مداخله وکړم د چا ځان د چا مال د چا عزت ابرو ته نقصان ورسوم نه بل ته د حق حاصل ده چې زما سره داسې وکړي نو په داود شاه باندې چې حمله هر چا کړې ده دغه یو مشر دی یو انسان دی یو بارالوسیږي په دې خاوره کې خپل کرکټر دی د هر چا خپل ژوند دی او هر چا خپل سړی خدای ته خپل جواب دی او ځان ته خپل ضمیر ته که څوک بد کوي هغه ګیلټ هم په خپله فیل کوي او که څوک ښه نیکي کوي نو هغه ښه احساس هم دننه خپله محسوسوي زما نه دی خیال چې بل چا له دا حق حاصل دی او زما راځرېدل او دا 3 منټه خبره په دې خاطر وه چې دا خلک ډېر زیات بېوسه دی څوک هم د دې دپاره غږ نه پورته کوي هر سړي ته پې ځان بدې ښکاري خو زه خپل اخلاقي او انساني فریضه ګڼم چې زه مطالبه وکړم دغه مذمت وکړم د دې ناوړه کار او مطالبه زما واس لسو ته رسي شلو ته رسي د هغې ذمهوار زه نه یم البته په دې باندې پړ یم او په دې باندې د دې ذمهوار زه یم چې زه خپل غږ پورته کړم چې دا ډېر ناروا کار شوی دی هسې هم خلکو ته په خپل سمي فیصلې ورول خلکو دپاره خلکو ته فیصلې ورول نامناسبه دي او دا کار چونکې دغه ډېر بېوسه کس دی نو پولیس د نورو په مقابله کې زیاته پکار ده چې په هنګامي او فوري بنیادونو باندې د دغه مجرمانو ته ځان ورسوي د قانون منګولو ته یې راولي ستاسو د ټولو کور ودان